د ارمان 3 ورځې مخکې خبرې واورئ. مکبر کوئ، متکبر کوئ، وچا سره بد کوئ، له ما عبرت واخلئ. 2000 کسانه ګورئ. ارمان جانان خو دنیا نه ولاړی. هغه 2 خبرې کړې وې چې یو یې نصیحت کړی و او بل یې وصیت کړی و. هغه وصیت دا کړی و چې د ناروغي نه وروسته زما څومره ژوند دی غواړم چې په افغانستان کې په خپل کلي له خپل کورنۍ سره تیر کړم. او بل نصیحت یې دا کړی و چې د دنیا خلکو په دنیا مه نازیږئ. د دنیا ځواني، خوندونه، عیش و عشرت، د دنیا خوبصورتي، د دنیا خمار سترګې، د دنیا ښایسته ننګي، ښایسته شونډې، ښایسته وجود او ښایسته ځواني. مطلب دا چې دا به ډېر ژر د بیماري، کمزوري او د مرګ ښکار شي. نو ارمان جانانه دا کومې سختې تکلیفونه او بدې ورځې چې په دې ځواني کې په دې دنیا کې تېرې کړلې، الله تعالی دې د دغه ټولو بدله په آخرت کې درکړي. الله تعالی دې کورنۍ ته، مور و پلار، ورونه، ترونو، خویندو، ښځې او ماشومانو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. که چیرې په انسان باندې په دې دنیا کې یوازې د یو سر درد هم راغی نو الله تعالی به ورته د پوره کال ګناهونه معاف کړي. ارمان جانانه څومره تکلیفونه او دردونه چې تا په دې دنیا باندې تیر کړل نو په هغه دنیا به دې همدومره لوړه او غټه مرتبه وي. دا زه نه وایم، دا د مسلمانانو ستر لارښود حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویلي. په غم، مصیبت او ناروغۍ باندې چې کوم اجر الله تعالی انسان ته ورکوي له دې نه بل غټ اجر نشته. ارمان جانانه الله تعالی دې دغه سخت سفر اسانه کړه. الله تعالی دې د کورنۍ ټولو غړو ته د زړه صبر ورکړي. د ارمان جانان د ژوند د آخري خبرې همدا وي چې یو وصیت کړی او بل نصیحت. وصیت یې همدا و چې خپل د بیمارۍ د آخري ورځې په خپل وطن کې تېرې کړي او نصیحت یې همدا و چې هېڅکله هم په دې نمګړې دنیا باندې مه نازیږئ. ارمان جانان الله تعالی دې دغه سخت او اوږد سفر اسانه کړه. الله دې درته اجر او مغفرت وکړي.